ښځه او خاوند چې یو بل سره مینه محبت کوي نو په دې کې شک نشته چې د هغوی ژوند د خوشحالو نه ډک وي. په دې ویډیو کې تاسو ته دا معلومات درکوم چې د ښځې یو دوه ځایونه یو دوه کارونه داسې هم وي چې د هغې باره کې په کار نه ده چې سړی معلومات واخلي یا سړی د هغه ځایونو سره چیړ چاړ وکړي. دا ډیره مهمه ویډیو ده، تاسو یې تر اخره وګورئ. قدرمنو، ښځه چې ده هغه د خپل خاوند دپاره یو ښه ملګرې هم ده او د خپل خاوند رازداره هم وي. د خپل خاوند هره خبره په زړه کې ساتي. یو ښه ښځه په خپل خاوند باندې خفه کېږي هم او د خپل خاوند دپاره د ښه لارې انتخاب هم کوي، یعنې خپل خاوند ته ښه مشوره ورکوي. او که د هر چا داسې مېرمن وي، داسې ښځه وي، نو یقینا چې هغه انسان د دنیا خوش قسمته انسان دی چې د هغه دومره ښه ښځه وي. اوس راځو هغه خبرې ته چې تاسو سره موږ په شروع کې ذکر کړله چې دوه داسې کارونه دي چې د هغې باره کې د ښځې سره چیړ چاړ نه دي کول پکار، یا د ښځې نه د هغې باره کې معلومات نه دي اخیستل پکار. قدرمنو، په هغې کې لومړی چې کوم دی هغه د ښځې نه هېڅکله هم د هغې د عمر په باره کې پوښتنه مه کوئ. که د یو ښځې عمر هر څومره وي، خو که یو څوک د هغې نه د عمر په باره کې پوښتنه کوي نو ښځه په دې باندې ښه نه ګڼي، یعنې بد ګڼي. او د ښځې دا عادت چې د هغې نه د عمر په باره کې پوښتنه وشي نو ښځه ډېره زیاته خفه کېږي، ځکه چې که هره ښځه وي هغه صحیح عمر نه وایي، نه صحیح عمر چاته ښایي، بلکې د عمر په باره کې هغه هر څه پټ ساتي. او دویمه خبره دا چې ځینې ښځې څه خبرې په زړه کې پټې ساتي. نو پټې خبرې د خپلې ښځې نه ویستل نه دي پکار. که هغه تاسو ته په خپله باندې د خپل زړه خبرې وکړي نو دا خو ډېره ښه خبره ده، خو که د خپل زړه خبرې درته په واضح او په ښکاره ډول نه کوي او څه خبرې هغه په زړه کې په راز پټې ساتي، نو نه ده پکار چې په هغې باندې ښځه تنګه کړې شي یا د هغې نه دغه معلومات ویستل شي، ځکه چې ښځه هم انسان دی، هغې ته خپل حق ورکول پکار دی. کیدای شي د هغې په څه خبره باندې زړه خفوي، د پلار د اړخه یې زړه خفوي یا هر څه چې وي، نو هغه بیا دومره مجبورول نه دي پکار چې هغه بیا زړه تنګې شي. نو خاوند ته د خپلې ښځې د څه خبرو په باره کې معلومات او د هغې قدر کول پکار دی. که ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور سره خپل نظر شریک کړئ.